لکه څنګه چې دلته تاسې وینئ چې دا په بلوچستان کې د ګلستان سیمه ده. هغه سیمه ده چې دلته د پښتانه تاریخ یا د پښتانه د ازادۍ یا د پښتانه د بیدارۍ سیاست د همدې ځای څخه شروع شوی دی چې دا د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ټاټوبی دی. خو دلته د پښتانه د شخصي بدیانو د وجې څخه دغه د سیاست ډګر یا د سیاست کوم چې دلته د پښتانه سیاست جوړېدونکی و یا جوړ شوی دی، هغه دومره په شخصي بدیانو کې دومره تاواني سو چې تر اوسه پورې کور په کور یو بل ته ټوپک شپېلۍ نیولې ده او یو د بل د مرګ په سودا باندې ورته ناست انتظار کوي. خو دلته په بلوچستان کې د نیکه مرغه څخه د لالا محمد یوسف غلجي په نامه باندې کوم کس د دې بدیانو د ختمولو دپاره د امن جرګه شروع کړې ده چې په دې کې د بلوچستان ځایي پښتانه ورسره ملتیا کوي او د دغه ګلستان د بیا رغولو دپاره او د بدیانو د ختمولو دپاره دا تحریک شروع کړی دی. نو په دغه تحریک کې پوه شولې ټول خلک ورسره په اتفاق او همغږي دي. خو زه چون یو افغان کډوال یم دلته راغلی یم، زه د لالا محمد یوسف غلجي مننه کوم او د هغو علماء کرامو د هغو سیاسي شخصیتونو چې کوم په دې جرګه کې ورسره ملګري دي د هغو کور ودانۍ وایو چې دغه د پښتانه د مابینځ څخه دغه بدنیتۍ دغه بدۍ د منځه وړي. خو بیا زما د دغه ټولو اړخونو څخه که دلته هر قوم دی، حمیدزی دی، غبیزی دی، عبدالرحمنزی دی، شمسوزی دی، سیګی دی، هر قوم سلیمان خیل دی، نورک دی، دا خلکو څخه زما د یو پښتون په حیث باندې دا هیله او توقع ده چې تر څو به سره وژنو، تر څو به یو بل ته په سنګر کې سره ناست یو. د دنیا قومونه کوم خواته تللي دي، هغه نن په مریخ کې ګرځي، هغه نن په سپوږمۍ کې ګرځي او موږ تر اوسه پورې یو د بل وژلو ته مشین غوړوو، هغه دپاره مرمۍ رانیسو، د بل په مرمۍ باندې سره ولو. نو د لالا یوسف خان غلجي په دغه د امن په جرګه کې چې کوم دغه کړی دی د نواب صاحب ایاز خان څخه کوم ټول کم کسان چې دغه زموږ غږ اوري یا د جرګې غږ اوري د هغو څخه د یو پښتون په حیث باندې زموږ دا غوښتنه او اپیل دی چې په دغه کې ورسره تعاون وکړي او په دغه کې د خیر په کار کې ورسره ملګري سي او دغه د ګلستان څخه د کلاسي پلا څخه د ژوبه څخه د لورلایي څخه د پښین څخه د شاوخوا کومې پښتني سیمې چې دي د دوی څخه د بدیو د بدنیتیو ټغر ټول کړي، په دغه کې یو بل ته لاسونه سره ورکړي او د دغه خلکو مابینځ کې چې کوم خفګان او کومې ستونزې موجودې دي دې په حل کولو کې کومک ورسره وکړي. مننه.